السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستان مسلمانانو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده دا میاشت د ربیع الاول شروع ده. په دې کې مسلمانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ولادت باندې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پروګرامونه جوړوي، میلاد شریف جوړوي او دا ورځې لمانځي او خوشحالیانې جوړوي. نو محترمو دوستانو، نن در سره د مفتی حسان دیوبندي مختصر کلیپ د هغه کسانو لپاره در سره شریکوم چې هغوی وایي د علماء دیوبند څخه دا ثابت نه ده چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم هغوی جوړ کړی او هغوی پر دې باندې رد کوي چې دا بدعت دی، ځکه اکابرین دیوبند دا میلاد النبي صلی الله علیه وسلم نه دی لمانځلی. نو دا مختصر ویډیو در سره شریکوم د مفتی صاحب د شیخ صاحب په غور واورئ چې د علماء دیوبند اکابرین سره کوم عقیده وه، هغه میلاد النبي صلی الله علیه وسلم جوړوي او که نه. تراشه وګوره بل ځای شاه عبدالرحیم صاحب دا د دیوبند د اکابرو نه دی. بعضې ملایان د دیوبند په نامه باندې د پنجپیریت دپاره کار کوي او ځان ته دیوبندي وایي. دا څرنګې دیوبندیان یې؟ دیوبند عقاید خو موږ ته مستند پراته دي په مخ کې، خو راځه چې د اکابرو په عقایدو وغږي. شاه عبدالرحیم صاحب الدر السمین فی مباشرات نبی الامین څلوېښتمه صفحه ویې ګورئ. څلوېښتمه صفحه کې شاه عبدالرحیم صاحب هغه پلار دی د شاه ولی الله صاحب. شاه ولی الله صاحب خو پېژنئ، مسند الاسانید. مسند الاسانید د احادیثو سند درې قسمه دی. یو د ما نه نیولی ته شاه صاحب پورې، یو د شاه صاحب نه نیولی ته امام بخاري صاحب پورې، یو د امام بخاري نه نیولی چې هلته په بخاري شریفه کې ذکر دی ته نبي علیه صلات وسلام پورې. چې کله سند شاه صاحب ته ورسي په هغې کې بیا کلام او هېڅ شي ته هم ضرورت نه وي، بس سند صحیح دی. د شاه صاحب پلار دی، د خپل پلار نه حکایت کوي، وایي ما به هر وخت د مولود په ورځ باندې خوشحالي څرګندوله، یو پسه به مې حلالوه، قرباني به مې کوله. یو کال یې داسې شوه چې بېوسه ومه وایي ما وایي چې راځه خدا دې وستی چڼې دا تاسو چڼې ورته وایي ناخود وی دغه مې هغه کل صدقه کل د نبي علیه السلام د میلاد په راتګ او د هغې په خوشحالۍ کې. وی خفه ډېر ومه چې دا خو ناچیزه شی دی، ناچیزه شی دی او د ما وس نه وه. وی د شپې مې نبي علیه الصلات وسلام په خوب کې وکته. دا شاه ولی الله صاحب وایي د پلار نه نقل کوي، وایي په خوب مې لیده چې نبي علیه الصلات وسلام ناست دی، هغه د ما ناخود هغه چې ما صدقه کړي وو هغه مخې ته پراته وو متبحشا بشاشا، ډېر خوشحاله او د خوشحالۍ دغه هغه آثار یې په مخ مبارک کې ښکاره کېدل. په چڼو باندې د خدای پیغمبر داسې خوشحاله شوی، تا عشق او محبت ګوري. نو د دغې کلي دا دومره صدقات چې کړي دي او دومره جلسه یې جوړه کړې، نبي علیه السلام به نه ترې خوشحاله کړي. الله دې تاسو ته د پیغمبر علیه الصلات وسلام رضا نصیب وګرځوي په دې عمل. محترمو دوستانو، تاسو د شیخ صاحب محترم دا مختصر بیان واورئ. یو واقعه هم دلته د شاه صاحب ذکر کړله د اکابرین دیوبند څخه چې کوم د هغو کسانو لپاره دا ویډیو ده چې کوم کسان د دیوبند په جامه کې پنجپیریان دي یا وهابیان دي او هغوی ځانو ته دیوبندیان وایي، لیکن اصل په دوی چې دي دیوبندیان نه دي، دوی یا پنجپیریان یا وهابیان وي، د دیوبند په جامه کې وغیر ته کار کوي. هغوی به دا خبره کوي چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا بدعت دی او اکابرین دیوبند نه دی لمانځلی. نو دغه د هغو دپاره یو لوی دلیل او یو لوی ثبوت دی.